أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وعن فقيه أبي جعفر د دې څخه روایت دی لو توزع کچیر چا او دس تازه کی فی عجیمة القصب فنیستان کی نیستان یا عجیمة القصب هغه ځای ته ویل کیږي چې په هغه کې نلان یا بوټي راشنه وي. فین کان کچیر وی الماء اوبه بحال پر خپل حال وي لا یخلص بعضه الى بعض د یو طرف سبل طرف تکلای نسبه دا اوبه یو د بل سره خلاص نه وي لم يجوز وضوءه او داس پدې کې نه دی روا. و ان خلص کچیر خلاص وي دا اوبه سره علاوه لیک کلایس ولې یو د بل سره روان وي ته حرکت یې کولای شو جاز بیا روا دي. و اتصال القصب اتصال د قصب د نلانو بالقصب د نلانو سره دا نلان د سره ولاړ و چې یو د بل ګرد سره پیوسته و لا یمنعو نه من کوي اتصال الماء بالماء اتصال د اوبو یو د بل نه سره من کوي او بټول سره یو ځای ولې یو حال ولې یعنی اوبه نه سره من کولې دغه حرکت د اوبو کې راکلی پدې کې او داس روا دي. وکذا دغه رقم لو توازه کې او داس تازه کې په ماء فوبو کې پیچ په دا اوبو کې زرع کشت کرلی وو په کشت کې اوبه ولاړې وي په دا اوبو کې او داس تازه کې پدې کې روا دي بالکل. وکذا دغه رقم لو توازه کې او داس تازه کې من غدیر د یو غټ حوض تالاب د دیسه وعلى جميع وجهه پر ټول مخ باندې الماء د اوبو جغزوارتن اوبړی یا د چنګوشو تلتکان یا د چنګوشو مرداري په دا نومو باندې بلل کیږي اوبړی یا قشنی اوبړی ورته ویل کیږي اکثره خلک یې اوبړی بولي پر ټول مخ د اوبو باندې دا اوبړی وي فقط په تحقیق سره قیل ویل د ان کان کثیر وذلك دغه بحال پر خپل حال وي يتحركوا بتحريك الماء یعنی حرکت یې کاوی دغه اوبو حرکت کې کاوی يجوز الوضوء به په دې باندې او داس روا دي. ګوره چې دا اوبړی پر اوارې دي پر دا اوبو باندې دا اوبو حرکت کاوی دا اوبړی حرکت سره کاوی نو په دې اوبو باندې او داس جایز دي. و ان کان کچیر وی لا يتحركوا حرکت یې نه کاوی فلا يجوز بیا او داس نه دی روا په دې باندې. وکذا دغه رقم اذا توزع کا داس تازه کې من حوض د حوزه قد ان جمد هغه خیسوی ما هو بد دي والجمد يخوال چې دی رقیق نرم ولو ينكسر ماتیدی دین ری خیول بتحریک په شوریدو سره یو نری خی نیولې په شوریدو سره د اوبو دغه هیخی ماتیدی يجوز روا دي په دې باندې او داس. اما اذا كان كثير الجمد دغه يخي كثير ډیر قطعا ټوټه لا يتحرك بتحريك الماء یعنی په شوریدو د اوبو سره د حرکت نور کول کېدی دا پر خپل حال باندې ولاړ ولو لا يجوز بیا نه دی روا په دې باندې او داس. وان كان كثير قليلا لج يتحرك بتحريك الماء لج يخي ولو حرکت چې دی ور کړی ولا اوبو ته حرکت ور کول کېدی يجوز په دې باندې ما او داس روا دي. والحوض حوض اذا وان جمد چې يخي سماؤه اوبه فنقب سري وکي په موضع ځای کې منه د دیسه فوقعت واقع سی په دې کې نجاست مرداري یخي وبونی ولدي په دا وبو کې سر په دا یخي کې سرای دي دغه کې مرداري په دا سر کې ولويږي اول غي وڅټي فيه په دې کې الکلب سپي دغه وڅټي دا ځای وتوازع به انسان یا یو څوک او داس جن تازه قال ويل د نصير بن يحيى وابو بكر الاسقافي دی ویل دي يتنجس الماء دا وبو مرداري ولدا یخي چې دی دا وبو په دغه ځای کې سره یخي دی په دغه ځای کې ولر دي نور د وبو یو د بل تاګ ورا تاګ نست سره. وقال عبد الله ابن مبارك وابو حفص الكبير البخاري ویل دي لا يتنجس هغه وین مرداري اذا كان كثير الماء وب تحت الجمد لاندې دريخي 10 په 20 دا یخیش پر کم ځای ولار دي در دی لاندې او به هغه ګرد لاس پلاس کې ولي 10 په 20 ولو بیا چې نه دي بیا نه مرداري دا وب. وان كان كثير الماء وب متصلا بالجمد خسر متصل وي والفتوى چې على قول النسير وابي بكر د دې پر قول باندې فتوا ده یعنی دې څوای دی وای مرداري دا وب نو د دې پر قول باندې فتوا هم ده. واما اذا كان كثير الماء وب منفصلا جلابي عن الجمد د جمدسه يعني دي خصه فيجوز روادي بلا خلاف د ټول په خلاف سره دا چیز دي او د سپروادي مرداري نه دي فيجوز بلا خلاف. وهو دا چې دي کل حوض لك حوض المسقفي چت دار لور پروبا باندې. و ان ثقب الجمد کچیر سری ور کول سي یعنی سری لري الجمد يخي فعل الماء لور پروبا باندې من الثقب د سرسه فولغه وسټي دغه سرسه کلب سپي دغه ځاس او بو وسټي او بو چې يتنجس مرداريج عند عامه العلماء فنزد عام علماء
فلم تزل نجاسته نه لرې کېږي د دې څه نجاست ما در هغه وخت لم یخرج چې نه یې وتلې ما هغه فی ثقب چې په سره کې من الماء د اوبو څخه هغه اوبه چې په دا سره کې ولاړې دي چې دغه اوبه د دغه ځای څخه نسي لرې نو نجاست د دې ځای څخه نه وځي در هغه پورې ولو توضأ که چیرې اودس تازه کړي من الثقب د سرې څخه الجمد د هغه یخي د هغه یخي په سره کې اوبه ولاړې وي د هغه اوبه راواخیستې په هغه اودس تازه کړي ولم تقع غسالته هغه مستعملې اوبه په دې کې نه وي واقع سوي په دې ځای کې نه وي توی سوي فی الماء په اوبو کې په دغه ځای کې هغه مستعمل اوبه نه وي توی سوي جاز بیا روا دي علی کل حال پر هر حال باندې بیا اودس د دې ځای څخه روا دي یعنی استعمال جایز دي ولو وقع کچیر واقع سو ولویدي په ثقب په سری کې شاتون پس او غیرها یا بل شی په دغه سری کې د یخي ولویدي په د یخي په ځای کې فما تمر ان کان کچیر وی الماء او تحت لاندې الجمد در جمد در دغه یخي لاندې او 20 فی 20 وی لا يتنجس دان مرداري لاندې او لس غاز په لس غاز کې دونه ځای دي د اوبو ډک دي سربېره یخي پر ولار دي نو دغه او چې دي دا نه مرداري دغه ځای لا يتنجسوا نمرداريج وكذا دغه رقم ان كان كثير اقل كم من 10 في 10 كثير لږ کم ولو در لاس په لاس کې در دې کم دا وي تنجس بیا مرداريج جميع ما ټول او بد دغه ځای کدر لاس غاز په لاس غاز کې ولو بیا نه مرداريج او کدر لاس غاز په لاس غاز کې کم ولو بیا مرداريج ولو ان الماء الحوزي كثير وي او بد حوز كان وی 10 في 20 لس پلس کې فتصفل نو کشته سوی فسار ګرځي 7 في 70 کچیر کشته ولاړ او په او کې ګرځي دي فوقعت نجاسه مرداري ولوي د فی فدی کې تنجس دا مرداریږي ول در لس پلس څخه دا کمیس ول لس پلس کې نسوي نو کمیس وي درغه پینم تل کچیر ډکسي بعد ذلك ورسته د دي فسار ګرځي نجس دا ګوره یو تعالی دی کشته خوا چې دا هغه او په او کې ده او لوړ لس پلس کې دي کچیر در د لس پلس کې تسبیح هغه په و کې هغه ځای مردار شول نو بیا او بور ولوي د بیرته راډک شو د لاس پلسته نو دا مرداري جوي فساره ګرځي نجس مردار ايضا دا غرکم وقيل قيل بیا وای لا يسير نګرځي نجس هغه وای نجس نګرځي ولی 10 په 20 دی لور نو 10 په 20 چې دی وای نجس نګرځي نو دلته چې دی اصل قول دادی چې دا مرداري صدق الله العلي العظيم وصدق الرسول النبي الامي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين